نن د آی بی اس چې کوم مریضان دي ټول نه زیاته ریکویسټډ ویډیو دا دی چې ډاکټر صاحب آی بی اس باندې خبرې وکړه. آی بی اس د څه شی د څنګه بیماری دی او کوم سیزون نه لګي یو کم خلک دي چې هغه ته آی بی اس بیماری لګیدلی شي. ګوره دې باندې ځان پوي کوي. آی بی اس ته موږ وایو اریټیبل باول سنډروم. ټیک دی، دا یو د غټو کولمو بیماری دی. دې باندې ځان پوي کوي چې دا بیماری څه شی دی او د دې ټیسټ اوسه پورې ولې نشته. اول دې باندې ځان پوي چې آی بی اس یعنی اریټیبل باول سنډروم څه شی دی، دا بیماری د څه شی دی. دلته ډاکټران هم ډیر دي خو هغې ته نه وایم، یو عام خلکو ته وایم چې کوم عام خلک دي چې تا ته دا بیماری دی یا چا ته پته نشته. ډیرو خلکو ته پته هم نه وي چې دا بیماری دی او که نه دی. ګورې موږ چې کله خوراک وخورو د خولې په نلۍ باندې نو دا ځي معدې ته، معدې کې لږ نرم شي ډیزولف شي. ټیک دی، بیا څه وکړي دا وړو کولمو ته ولېږي. نو وړو کولمو کې څه شی کېږي، دلته یو موومنټ کېږي. دا یو طرف ته کولمه تنګه شي، د بل طرف ته کلاو شي، د خوراک لږ مخکې لاړ شي، بیا دا ځای بیا تنګ شي، مخکې طرف ته کلاو شي، خوراک نور هم مخکې لاړ شي. نو وړو کولمو کې دا چې کوم خوراک ته دی نه څه شی نیوټرینټس اوبه یا چې څومره انرژي موږ ته ضرورت دی دا ته وړې کولمې راواخلي دی خوراک نه او دا وینې ته واستوي، وینې سره بیا شامله شي، زموږ بدن ته څه شی کوي، انرژي ورکوي. ټیک دی، دا د دې کار دی. نو دا خوراک بیا څه شي غټو کولمو ته لاړ شي. نو غټو کولمو د وړو کولمو په نسبت باندې لږې سلو وي، لږې ورو وي. نو هغه څه شی کوي، هغه دا هغه دا چې څومره خوراک ته دا څه شی ته لاندې پخانې ته رسوي. نو هغه هم دا یو طرف تنګ شي، د بل طرف کلاو شي، د خوراک لږ مخکې اوسي، بیا دا طرف بیا تنګ شي، بیا دا کلاو شي. یا لکه څنګه د ویډیو کې تاسو ګورئ، د ویډیو تاسو وګورئ، دا د دې موومنټ دی د غټو کولمو او د وړو کولمو. یو طرف کلاو شي، بل طرف تنګ شي، د خوراک مخکې بوزي. نو دا یو زموږ عام روټین دی، د عام خلکو یا د عام زندګۍ عام انسان دا روټین وي د کولمو. د آی بی اس مریضانو داسې نه وي. د آی بی اس مریضانو دا چې کوم موومنټ دی د خوراک والا یا تیز وي، یو طرف ته کلاو شي، بل طرف ته بند شي، بیا دا بیا بند شي، دا بیا کلاو شي، نو دا تیز شي. یا دا سلو شي، یو طرف ته بند شي، بیا خوراک دلته پروت وي، دل طرف ته بیا لا کلاو شي، بیا دلته پروت وي خوراک. نو دا سیزونه څه شي کلم چې د کولمو چې کوم موومنټ دی د کلاوېده تنګېده خوراک مخکې بدلو دې کې چې کلم فرق راشي که نه نو دې ته بیا موږ څه وایو چې آی بی اس دی. بیا ستا دا بیا څه شی شو، بیماري شوه، د غټو کولمو بیماري شوه، اریټیبل باول سنډروم دی. اوس د دې علامات څه شی دي؟ ګورې اول دې باندې ځان پوه کړئ. ډېر خلک دې کې کنفیوز دي او ډېر خلک دا وایي چې ما ته آی بی اس دی، خدا نخواست هغه ته بله څه بیماري هم کېدلی شي او کلیر یې واورئ. ګورې آی بی اس چې شاته وي که نه نو هغه خلک به څه کوي چې کله هم ته روټۍ وخوري روټۍ نو ډایرکټ داسې هم کېدلی شي د آی بی اس مریضانو ته چې څنګه روټۍ وخوري وایي چې واشروم ته ځم، بس واشروم ته ځم. ولې؟ ګورې چې کله آی بی اس کې روټۍ ته وخوري که نه وړو کولمو ته لاړ شي او بیا وړو نه غټو کولمو ته لاړ شي که نه نو د کولمو موومنټ چې کله تیز وي که نه دې ځای کې څه شی شي بند شي، بیا کلاو شي. د کولمو موومنټ چې کله تیز وي نو دا دغه خوراک نه بیا ستاسو چې د کومې کولمې دي دا نه خوراک ترې اخیستی شي نه اوبه ترې اخیستی شي، نو بیا اوبو نه ډک دا خوراک پاتې شي، دا د پخانې ځای ته لاړ شي، نو بیا څه شی وشي دست ورته وشي. آی بی اس مریضانو ته بیا دست وي یا به قبض وي. ورته قبض ولې کېږي؟ یا د موومنټ چې کوم دی د کولمو دا سلو شي نو هغه دومره سلو ځي چې کولمې دومره کار پې وکړي چې دې نه اوبه هم ټولې راواخلي، کوم نیوټرینټس دي هغه هم ترې راواخلي، بالکل د خوراک وچ پاتې شي. چې کله وچ پاتې شي نو بیا ورته څه شی کېږي؟ قبض کېږي. نو د آی بی اس مریضانو ته به یا قبض وي یا به آی بی اس مریضانو ته دست وي، دا دواړه کېدلی شي. یا به د آی بی اس مریضانو ته کله کله قبض وي، کله کله به ورته دست وي، دا هم کېدلی شي. دې نه بغیر د آی بی اس مریضان به کله کله خوشحال وي، ښه مضبوط، بس موج کې به راشي، خوشحالي به کوي، خاندي به، خوشحالېږي به. چې مخصوصن شي یا بل ټایم شي نو بیا به خفه شي. نو موډ سوینګ هم آی بی اس مریضانو کې شته دی، یا به ښه خوشحال وي یا به ښه خفه وي، دا سیزم دی. بل سیز دا دی چې څنګه هم روټۍ وخوري ډایرکټ وایي چې بس واشروم ته تللی وه، دا سیزم کېدلی شي. دریم سیز دا دی چې کله هم واشروم ته لاړ شي غټ بول وکړي نو چې څنګه هم راوځي هغې ته دا فیل کېږي مطمئن نه دی چېرې ما ډک بول صحیح نه دی کړي، نو دا سیزم د آی بی اس یو علامات دي. دې نه بغیر خېټه به یې کلاو وي، ډایرکټ په معده ډډه شي، خېټه به یې وپړسېږي چېرې ما ته د خېټې پړسوب ډېره غټه مسله دی. دې نه بغیر د هغې معدې کې سوځېدم راتلی شي، معده به یې سوځي. ټیک دی، نو دا یو څو سیزونه دي د علامات دي. خو دې کې یو خبره ډېره ضروري خبره دی چې هغه یاد وساته. یاد په دې وساتئ دا کوم علامات چې ما درته وویل دا صرف د آی بی اس علامات نه دي، دا د کینسر علامات هم کېدلی شي، خدا نه خواست الله دې نه وکړي. دې نه بغیر یو بیماري دی السریټیو کولایټس ورته وایي، د هغه علامات هم کېدلی شي. یا دې نه بغیر غټو کولمو کې یا وړو کولمو کې کچرته هم جراثیم وي، انفلیمیشن، یا دې نه بغیر چې څومره انفلیمیټري چې کوم ډیزیز دي که نه نو دا چې کله غټو کولمو کې یا وړو کولمو کې وي نو دا علامات هغې کې هم راتللی شي، دا اګنور کوئ ما. اوس د آی بی اس په موږ ټیسټ څنګه کوو؟ ګورې یو خبره یاد وساتئ، د آی بی اس سپیسیفیک ټیسټ نشته چې څوک درته وایي چې دا آی بی اس دی بس دا ټیسټ وکړه کنفرم به شي چې ستا آی بی اس دی که نه. د کینسر ټیسټ د کولمو دې نه بغیر د انفلیمیشن خو نه وي کولمو کې، کینسر نه وي کولمو کې، یا السریټیو کولایټس نه وي، یا جراثیم نه وي کولمو کې، چې کله دا ټولو بیماریانو ټیسټ ته وکړې که نه که هغه نه وي
بیا هم تاسو دا مسلې وینو بیا څه شي شو بیا ډاکټرانو وایي چې او تا آی بی اس دی مطلب د آی بی اس سپیسیفیک ټریټمنټ نشته سپیسیفیک چې کوم ټیسټ دی هغه نشته خو د نورو بیماریانو ټیسټونه چې توکي کنفرم چې هغه صفا دي نو بیا هغه نه پس څه شي وي آی بی اس وي دې باندې موږ ځای پون اوس د آی بی اس په موږ علاج څنګه کوو آسان علاج دی هر څوک یې کولی شي یو خبر اول یاد وساتئ چې آی بی اس اکثر مریضان ما لیدلی دي د بیماری رغس دی په سر یې خېده که څوک شرط لغونتي خبرو کې نه غوي چې زما هم فرق دی یاره زما هم انزایټي دی یاره زما هم ډیپریشن دی یاره زم ټیک نه یم یاره زما خېټه پړسېږي یاره زما خېټه کې ګیس جوړېږي یاره ډایرکټ زما دستونه وي پیچسم وي یاره ډایرکټ زما ډایرکټ کنسټیپیشن سی قبض راته وشي نو آی بی اس مریضان ما لیدلی دي چې کلم د بیماری ته په سر سوره کې کنه د سره نورم زیاتیږي کمیږي نه چې کلم تا دا ټینشن پرې خو کنه نو ډیر مریضان ما لیدلی چې هغه بالکل ټیک ټاک شوی دي دویم سیز د آی بی اس پته د سیمټم علاج کوي ګوره یو خبره یاد وساته سیمټم علاج مطلب څنګه کتا ته چرتم د دستو مسله وي نو ته ډاکټر ته ورځي تا د دستونو غو علاج کوي که چرتم د کنسټیپیشن علاج وي ډاکټر ته ورځي د کنسټیپیشن علاج ودرته کوي دینه بغیر آی بی اس هغه اکثر هغه خلکو ته کیږي چې چا سره ټینشن وي انزایټي وي ډیپریشن وي نو بیا په کار هغه وخت کې دا دی چې ته د انزایټي د ټینشن د ډیپریشن علاج وکړي چې کله انزایټي ختم شو ټینشن ختم شو یا اکثر کورنۍ داسې مسلې وي چې هغه انسان بالکل خوشاله ده خو څه کوي خندېدو ته هم نه پریدي نو دې خلکو ته آی بی اس کېدلی شي داسې خلک چې هغه بالکل نه خبره دي ناستي صرف خوري سکي او سملي داسې خلکو ته آی بی اس کېدلی شي چې څوک ورزش نه کوي خو که چېرته هم ډاکټر ته تاسو ځئ که چاته دا مسلې وي چې کله یې دستونه وي کله یې خېټه صحیح کار نه کوي هر وخت خېټه پړسېدلې وي نو دا یو بیماري دی دې ته آی بی اس وایي چې دا کله کنفرم شوه نو بیا د آی بی اس چې کوم سیمټم دي د دې چې کله هم ته علاج وکړي مطلب که ټینشن نه چېرته تا ته آی بی اس وي د کلمو چې کوم موومنټ ته ټیک نه وي ټینشن سټریس علاج وکړه بالکل به ټیک ټاک شي یا دینه بغیر که د داسې نورې داسې مسلې دي که د هغو مسلو د لاسه تا ته چېرته د آی بی اس مسله وي نو چې هغه چېرته هم پرېږدي آی بی اس به ټیک ټاک شي بل سیز دی خوراک کې ډېر خلک داسې دي تاسو به څه شی کوئ ټریګرینګ فیکټر بل معلوموئ ټریګرینګ فیکټر وایي څه ته ګورئ زه اوس ما چای وڅښلې د شودو د پیو چای چې ما څنګه مو وڅښلې زه ټیک نه یم ما ته ډایرکټ دست راوست یا ډایرکټ کنسټیپیشن جوړ شو یا موډ سوینګ خراب کړم نو دې نه پس بیا تاسو بالکل هم د پیو د شودو چای مه څښئ یا دینه بغیر ما غوښه وخوړه که زه غوښې خراب کړم بیا غوښه مه خوره هر چا باندې بد نه راځي ډېر کمو مریضانو باندې آی بی اس باندې چا باندې غوښه بد راځي یا دینه بغیر که چېرته هم تا پی وڅښلې داسې یا که چېرته تا برګر وخورو جنک فوډ چې کوم دی برګر شوه پیزه شوه که کم خوراک تا خرابوي که نه نو هغه سیز پرېږده آی بی اس مسله به ستا بالکل بیا حل شي نو تاسو کوئ څه ټریګرینګ فیکټر معلوموئ چې تاسو کوم شی وخوړو که هغه تاسو خراب کوي ښه در باندې نه راځي نو هغه که چېرته هم ته پرېږدي آی بی اس علاج ستا وشو ټیک دی که چېرته هم بیا ډېر خراب و سړی ډېر ډیپریشن انزایټي کېږي نو بیا یو ښه ډاکټر ته ځئ د دې علاج ډېر اسانې طریقې سره کېږي خو ټریګرینګ فیکټر که تا چېرته خپله معلوم کړو چې زه پیو چایو نه خرابېږم یا زه برګر نه خرابېږم بالکل هم نه خورم چې هغه نه خوري نو تا ته بالکل هم دا سیمټم نه وي ته به بالکل ټیک ټاک وي نو ټریګرینګ فیکټر معلوموئ چې کوم شی در باندې ښه نه راځي نو هغه سیز تاسو بندوئ بالکل به ټیکېږئ دا د دې علاج دی دا د دې طریقه دی او دا د دې ټریټمنټ دی دا د دې انویسټیګیشن دی دې باندې به تاسو پوه شوي امید ساتم ډېره مهرباني